مانا پس برازی دا غنم با احمدی صلی اللہ علیہ وسلم داغو کوم منل دچ دا زیر ور کړی دی دا زیر خدای دومره خوښ شوی دی چې دا بیا واپس راوسته دی دا بیا راځي کنه به راځي عیسی علیہ السلام دا به راځي وعده به کوي دو ځامن به هم کیږي او وعده به رسول الله سلام په طریقه کوي دا به پیغمبري جامه کې ناراضي کلمه به نه چلیږي کلمه لا اله الا الله محمد رسول دس چلو کوي اخوا دې خوا مگر زئی سردار دو جہان محمد رسول اللہ تورشی دا کار ما سوا دا غنبل سو کوي نشي ټول خلق بد سردار دو جہان راتوشي پیغمبر علیہ السلام بورتوائی خیر خدے سے چل دے وجد خدے نے سوالوں کا چا اللہ تعالی حساب کتاب شروع کی پیغمبر علیہ السلام بورتوائی ان لها دا شفارس بزکوما پیغمبر علیہ السلام بسر پر سجدہ کی دی خدای بورتوائی ارفا اے زما محبوب سر پورتکا سوال کوا تو تا در بکریشی اشفا شفارس کوا تو شفا شفارس دی قبلیگی دا بخاری شریف الفاظ شفارس کوا شفارس دی قبلیگی او غواړه تا ته بدر کې دیشي یا خدا ز غواړما چې د خلکو حساب کتاب شروع شي خلق تنگ شي دي کهنگے اور نبی اذهبوا الى غیری کہیں اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حبیب کے لبوں پہ انا لہا ہوگا کہیں گے اور نبی نور پیغمبران بوائی اذهبوا الى غیری زداکار نشم کولے بللاشی میرے حبیب کے لبوں پہ انا لہا ہوگا زمون دا پیغمبر پا زبان بداوی انا لہا زد دیزے مواریم دا لویا تارٹی دا ورے پوینشوئی خدای مخی تا سوکت لیشی کلچ سڑی سورانے تیوشی نو یاد چا خبر منی وہ یہ استاذ منی خواہ بڑا ډیر غصہ دے استاذ بھی عزت نہیں کی ما تا وکی دے استاذ بھی عزت نہ استاذ منی استاذ جی ما سره لاړ شه چالا یار هغه ډیر غصہ دے وینه استاذ جی تا باندې خو غصہ نه کی نو معلومه شو چې دا استاذ داغه په نظر کې ډیر ګران دی کنه ټول خلق خدای نه یریږي نشي وړاندې کېده او سردار دو جهان وړاندې کیږي نو معلومه شو چې رسول الله سلام قرابت او نزدېکت د ټول جهان نه خدای ته نږدې دی کنه دی اوس ګوري بل لهنو ګوري دلته خدای ویلي دي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا نه دی ویلي وما ارسلناک الا رحمتا لامتک ستو خپل امت له رحمت ټول عالم یاد کړي اوس دغه وخت کې ټول عالم شته کې نشته د موسی علی السلام امت شته د عیسی علی السلام امت شته اور یو بدی سګوري او هوی د قیامت ورځ یو جشن دی د رسول الله سلام د خودلو لپاره پوښي یو جشن دی د موسی علی السلام امتان بوای چې خدا مون خو سردار دو جهان نو لیدلې هغه داره د ابراهیم علیہ السلام بچی بوای د ابراهیم علیہ السلام امتیان بوای چې الله مون خو د اخر زمانه پیغمبر نو لیدلې هغه داره د نوح علیہ السلام امتیان بوای چې خدای مونږ د اخر زمانه پیغمبر نو لید وای هغه داره کنه ټول دنیا به ته توي رښتیا وای د رسول الله سلام دیدار به ټول عالم کی کنه و شفارت سے دا طول جہانوں کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے زما محبوبہ تما طول جہان دا پار رحمت و کرم لے گلے دا پیغمبر علیہ السلام بھی عزتی دا نونیش اس سے خلق رغلی دی وہی زما دا پیغمبر میز کے سفر صحابہ نے دی ویلی
ویلی دی آدم علیہ السلام نشی ویلے موسیٰ علیہ السلام نشی ویلے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی نہ مرتبہ فرق کیوں نہ کہ خو زندگی پشی دسو وینا خدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پشان دے ہاں گوری رونو ستاسو پلار نہ دے تا پلار تو آئے چھ بابا زو تے یو قسم یو ہو سکی گی کنا زد پلار ہے متمی زوے کلا نا کلا دا زوے دا پلار نلوڑی ہاں کنا وی کنا لیکن کلوڑی بھی اگر پلار دیتے زوے تاندار پا کرسی ناستے تو تے جی سلام علیکم زو تے یو قسم یو ابا تے کینا لان دے زمان جو سریٹ یمو تب حال تکیب ہاں طاقت ویلے شی چیز استاغن تھے اما پا ٹریننگونو بنیاد وطلے دے پا کرسی ناستے بطو یزو تے یو قسم یو ویلے شو تا ندارس پیغمبر دمرو ورکوٹیا تارٹی دا پا دنیا کے خورونو پیغمبران دی نور لاسی دی پا دنیا کے خو پیغمبران دی او بیا پیغمبرانو پس مسلمانان دی بلا سوک دی چی دا دوی نے سر پورتا کی العزت للہ ولرسولہ ولجمیع المؤمنین خدای فرمائی عزت من اللہ دے بیادائی اغین پس پیغمبر دے دا اغین پس دا ایمان خاوندان دی دا دین علاوہ سوک پیلیشی چیز دا عزت خاونی اما چی دمرا دے او لگتا ہوئے چی تو پلار دے او قسمی مڑا تاسو کے فرق نشتا تو گورا چی دا زوے پلار سر سکی ای پلار کے اسکالر دیرو خیال سرے وغمات داوی بیڑا دے غرکش دے پلار دے نو اللہ دے دا پیغمبر علیہ السلام پا صدقہ کی دا محفل ذکر جوڑ شوئے دے کنا زاہد رو نوی زمونگا ٹول نونا دے تاس ٹول خوشحالے کی یواز زاہد رو کے دل تناس وینا سخوان بیو نمونگ ٹول و سر شریک یو کنا ہاں نمونگ بدا سوال کو کہ خدا داغ پیغمبر علیہ السلام دا عبادت داغ پیغمبر دا رسالت داغ پیغمبر داغ عظیم شان پائے وس کے زمونشی گناہون خدا ٹول معاف کے او خدا وند کریمہ منگر سچیو خستا دا پیغمبر امتیان خویو کنا دا شکر دے چھے دا خیری پیغمبر امتیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ تدرانہ کتلی دی قبرستان تلاڑو قبرستان تا دعائے کولا قبرون پر دی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرون لار دے دعاگانے و تکڑی ہاں دا دے دا وہی چھے دعائے ہوکا وہی چھے کاش ما خپل رونا لی دلے وے کاش چھے ما خپل رونا بائی نے رونا ملی دلے صحابہ ہوتے جی منگ دی رونا نہیں ہوسا وائی تاسو میں اصحابم یہی رونا میں یہی خوزما رونا حق دی چستاسو نا پسرا روان دی منگ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا ویلی دی نرور والی نلوی اچھت سے سرے سمر منے منگ سارا کری دا رور وائی دیر نزدی وائی جی زمونگو داغی میں کے بفرق وی وائی دمرا فرق بوی کچری تاسو پلسو کارونو کی یو نکن خدای بمونی سی او کاغی پلسو کارونو کی یو کارو کنو ہم بے خدای بیڑا پار کی نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم وائی نشپیما او ندش پہ عبادت کو ما ندش پہ دخوبلو خبر کوم چو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم وائی چھ دس پوگ مئی غلام یما نچ خبر کوم ندس پوگ مئی خبر بکوما مونگ چھ دا چا غلامان او دا چا دا مین پتنگان اغاز مونگ دا قافلے عظیم رہنما دیو لک سلیری زر پیغمبران کو امسا دا خو خلق کو جامع اگے کے برکت وی ٹھیک ہے نا دا مسلستا ستا دا قالین نوچتا دا مسلستا ستا دا یو لک روپو قالین نوچتا پاگے با معشومانو متیازی کری او پدے باندے بزرگانو نیکانو منزونہ کری
دا چې زړه شي نو په ولا کې به غورځي چې بی عزتی ونی شي په ډیران به نه غورځي ټیک ده خبره کنا او قالین چې زور شي نو په ډیران پروتي د دنیا هیڅ قیمت نشته الله دې مونږ ته د دین قیمت پیدا کړي د انسان قیمت نشته خو انسان یو خاور کې ولا ډنډو کوي جدا د خاور خو خول دی وای د خاور خو خول نه له اوس مونږ سره د زین نشته نه په فرج کې خو دې شي هیڅ زین نشته ما سوا د خاور په 1 لک روپۍ د کراکول غشته وی سورې په سر کې بیا پډېران پروتي کراکول پروتي کني چې زور شي بیا په سوک سکے په 200 روپۍ د سپلای واغسته ګوډه کې موډه کې دوتی پډېران پروتي الګا دا چا پکې بلای شي دا په 200 روپۍ شي او نن پډېران پرتی په 200 روپۍ د جوړه کا هغه به زړې دې بیا پډېران پرتی دا زما خبره ٹھیک ده که غلطه دین قیمتي ده الته دکان کې جامې پرتی دي نظر دې خو تعالی ستور غواغستول بنیاد دی ولا وست انسان سره چې کم شی لګي بس بیړه غر کی د دنیا ټول نظام ګړبړ دی الله دې زمونږه خیرات خسته کی ابو محذوره مطلب مې دا دی چې تو استول نخره وای دا ځکه نخره ما چې دې سره د رسول الله سلام مبارک لاسونه لګېدلې دي رښتیا وای د رسول الله سلام قدر صحابه سره وکنو دیو جنا اللہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ورور دا خو د دنیا رحمت ته او چې کله ورځ د قیامت شي نو د رسول الله رحمت به وګوري اور بوریږي یا الله د محمد رسول الله شفاعت زمون نصیب کی چې څوک نه منځان بخلاصول شي مونږ ځان نشو خلاصول مونږ چې تاسو سپینګیره وینو ته به چې دعا راته وکړي چې خدای مې ګناهونه معاف کړي دا ګناه که ثواب دی یو خسرې مونږ ته چې دعا وکړي چې خدای مې سم کړي باز خلک پیران میران نه مني دا کمکل دي مولا زکریا صاحب لیکلي دي باز سړی به بد عمل او خلک به په سړی کیږي خلک به په ولې عمران په دغه یو تپڼی باندې څومره پیسې واغسته تپڼی کې څه شي بیٹ هغه بیٹ لګلو نو استاد لګیاو ما چې بیٹ نه په اردو کې ترجمه نه ورته وی چې تپڼی بیٹ تپڼی ما وته وګی شو نو چې ورخ ما دې نو تپڼی وای په اردو کې بل معنا نه ماشومان ته تپڼی نو تپڼی څه شي دی کروڑونه روپۍ په اخلي کنه اخلي په یو بیلچې باندې ته څومره جوار غټي څومره غنم غټي په خبره پويږي ها ورځ د قیامت شو اور وريږي زمکه د تانبي شو نور راخ کته شو سیب خلق پکې داسې سوځيږي لکه واړه میږي چې سخت ورته ورځي دا واړه میږي نه دا چنور تو غورځي او ګرم شګي یا کانی دې سلوله پشي او په اسمان ته ونیسي خلق بور کې پراتوي شګي بوای چې الله باز خلق بتر گیټو په خلق روان وي او باز خلق بتر زنګونو خلق روان وي باز بتر مړی پورې خلو کې ډوبي او باز خلق بور کې غوپي وਹੀ دا وخت کې مال نه پکاري سړی را جوړ دی نو په مال بخشي سړی نه جوړ دی نو په مال بخشي نه جوړتیا څه شی دی د خدای امتحان دی کني د خدای عذاب خدای کا رحمت هم دی خو تکلیف خدای کا نه چې ته 200 روپۍ په خېټه کې دی نو ټیک بشي او ټي وي په د پاسه کې دیشي خشي نشي کیږي کنه دا معلومه شو چې د خدای عذاب په دولت نه لري کی دا خو دنیا کې دولت دلا سخره دې ننوي سبا بنوي غریب نه غریب دې سو کال په ابو ظاهبي کې تیر کی چراشي بیا خخت وروړي او له ملکان دي غریبان په خطر روان دي دولت دلا سخره دې ننوي سبا بنوي دروغ دي چې دولت پسې قارون جړلې دي
دولت دلا سخره دے ننوی سبا بنوی دروغ دی چه دولت پسی قارون جڑلی دی سیب قارون دولت پسی ندی جڑلی اگا وقت کی چکل دتا نقش مخامق شو وی کاش چی ما ویلے وی او دا موسیٰ علیہ السلام خبر میں من لے وی کاش چی ما ایمان مضبوط کرے وی زد دولت پو جاریوں ما دا دولت خدمت کرے دے سرد دا دولت اخری قارون غرے دا ایمان ارمان کرے دے دا مال ارمانے نہ دے کرے مال خطول پاتی کی مون خو څوکیداران یو امغه یو روټۍ د تنور نه راواغسته هغه دی وخوړه دا خلک چې سړی روټۍ نشي خوړای کله بیا په روټۍ چا مړولو که چا یو تنور خوړلې نو بیا خو مده روټۍ بنیاد وي ورکوټو غونته خېټه راکړي جیاز دا لوزي ټرکونه دا چلي ټریکټر په مخه کړي بلا دومره کړي روټۍ خوري موږ روټۍ بنیاد وباسه انګريزان یو دوه بسکټ وکړي ټول اورس په کار کوي موږ ډېر روټۍ خراب کو دغه جاپانیان دي که سبلاګان روستي د سړک وبای زده شپه ټل د طرف نه راتلمه شپه ګرځید خزه ور سره وي سړک کې کتو چې موږ څومره کارو په خدای کې نو کدومه یو خصوص کې روټۍ خوري موږ د روټۍ پړانګان روټۍ چې کوم سره ډېر خوري په پټي کې نه پوي که سره وای چې ما د دماغ خشي روټۍ د لګه خوري د سکول کې د ادارخانه های سکول کې د عربی استاد هم اوټي پوس باندې نزاغی تمدان نصیحت کوم چې بچی روټۍ لګه خوري نو د شپې دا مصیبت ولا پیدا کړي د شپې بالکانو سبق وی بوډاګانو به تلاوت کولو نو ته آرامانو بن کې عزت تلاوت کوم بابا ته تلاوت کوم تماشې نه مو بس شپې ولا دغه شی پیدا کو د ورځې به ته پړی ګرځي بس سره وخور د پلار به مولاش وای طالب خوره به مولاش ها هغه خوشینکی خالونه یادول دا خو ورته ګوري هغه ورته غړي او به چې ودی شوم دغه بيزوګان په خوب کې ویلي آیا خون کوي خود ډېر کار یې استعجانم سیلاب یوړ مولیانم یوړ صوفیانم یوړ هر څه بیړه ورکش اوم دغه کوي چې خلق خراب شو نه خلق خام دي سیس خراب کړ سر چغې دي سوري دي الکا راجم شي چې خدای ته سوال وکړو نو دا خبره به کوله چې الله دې رسول الله سلام شفاعت زموږ نصیب کی شفاعت ستا ورخه شفاعت بدار سړی نه چې کم کافری لا يشفع عنده الا باذنه خدای وای زبا اجازت کوما خدای به اجازت مسلمان د پاره کوي د قران شریف ختم کوون کې به د خپل خاندان شفارس کوي ته جنازه کې نه وای اللهم اجعله لنا فرطا وای کدا واجعله لنا شافعا ومشفعا جنای د پاره وای شافعا ومشفعا اے خدایا دا معشوم ما د پاره شفارسی وګرځي او خدایا دا معشوم ما د پاره شفارسی وګرځي ستکه دا معشوم نو خدای وی خیر دی زړه مې دل پرې کو جنې معشوم مړ شو معشوم زوی دې مړ شو خپکیګما دا بستا د قیامت پر شفاعت کوي حدیث مبارک کې راځي حتی السقطه یو معشوم چې پورا جوړ نیوي دا بم شفارس کوي پرز د قیامت بسوک د عرش د سوري لاندې ولاړی د چا سره به د عمل ورکوټي چتري هغه به په سر نیولي مجاسته چې تا سوري ته نږدې شي او نږدې کېدې ځکه نه شوی تا خپل تامبولانه سو پریږي کړهټونه دا ټکار وباسه بل وای چې زبل کېنم شیخ صاحب خواشه دی مزدوران رزي د تامبوله غولې پیمان کو څوکسر پټولو تم پریږي دیکھ منکار کو تو زبا خلق بتنگ خلق کسی چلو وای با دس چل کو چې څوک سره ګورو چې اوهو زمونږ د ټولو پلار خو آدم علیه السلام وکړه څوک نکه زمونږ آدم علیه السلام څومره زبردست پوی دي اځي چې آدم علیه السلام تور خلق بد آدم علیہ السلام نہ توشی وائی با اے آدم علیہ السلام تو زمون نکے فرشتو در تسجدی نکڑی دی
په جنتونو کې اوسېدلې لخدای تسوالو کچ دا تکلیفونه کم شي او خدای حساب کتاب شروع کی آدم علیہ السلام بوائی چې اے بچو زده دې خبر قابل نیم جیولے ما تویلو لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ما تویلو لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اے آدم و اے حوا پام کوچ دی بوٹی تنزدی نشی کد دین دی دانا و خورا فتکونا من الظالمین تانا با مونگ پیغمبر تا ظالم نشو ویلے مونگ پیغمبر تا خدای ورطا ویلی شی ٹھیک تک ستا پلار سره بل سړی خبره کی دلدار خان خیر طبیعت ته خیر ستا پلار ده تو تم دلدار خان وای ها خریزویت ما ته دلدار خان وای هغه سره خبره کوله دلدار خان خدای خوار کا هغه مې امزول او ته مزوي تاسو مورته نامه خلای کا دی وته کو نو د خدای عمر لوی د چاشتا او ورته ویلې شي یا آدم اسكن انت وزوج تو ورته آدم مکه هغه ستاره تر زور خو نه تاسو تانیدار ته سیب کوي که نامه ورته اخلي نو متواله سرمن بدیو بس خان ویو کني خطبه ده خان کې ټول 1500 روپۍ تنخواه یې واغوسه کیږي دا سی وی کړه سیب ورته وای خدای ورته وای فتکونا من الظالمین مونږ ورته خدای خودومره لوی اتارټي دومره لوی طاقت یا آدم اسکن یا نوح اهبط بسلام منا یا نوح اخو لوی طاقت ته هغه ته आवाज کولی چې نو تورته نوح وای علیہ السلام تبو سره پادب وای حضرت نوح علیہ السلام وای خدای ویلی دي نو یا نوح نو نعوذ بالله ته خدای ته خدای نه ته بنده ته وای نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام څنګه کنه تبه پادب وای چې خدای ورته نعوذ بالله ظالم ویل دي نو وسو کته په کافر کېږي فتكونا من الظالمين الله دې مونږ تاسو ته ادب نصیب کی محمود غزنوی په آیاز مینو آیاز درنګ نتور لقمان حکیم غالبا درنګ نتور چاوته وي چې تا آیاز کې څه صحیح کړی دي سخایس خو پکې وې کړه نو وزیرانو ته دا چل جوړ کو چې ګلاسونه ولا ورک د سرو زرو ګلاسونه په فرش ولاړو مات کړي ټول زمکه لرا خطا کړ بادشاہ ته وای چې الکه ولې دې مات کو ویجی تاوې نو تاولې مات کو ویجی تاوې چې مات کړي نو تاولې مات کو ویجی تاوې نو تاولې مات کو ویجی تاوې نو تاولې مات کو ویجی تاوې نو آیاز نمبر راغی بچے تاولې مات کو ویجی غلطي وشو پوه نه شو ورته وای بچیا څنګه چې دوی سره جوابونه دي دا ستا سرم جوابونه دي نتول نوای چې جتاوي خبره خو ټیک ده تاوي مات کا اوس دې په مونږ کو تک ماری شورو تانه چې مات کا دا خلل که څه شي نه بچي تاولې نه وي تم دې سوایا کنه چې تاوي آیاز ورته وای ما سره د دوی نه جوابونه شتا خو الله دې زما خلماته کی چې مشر ته جواب ورکما ګوري قرآن شریف باندې الله مونږ کوي قرآن شریف ډېر جوړ کتاب دی کپاره شروع شوم نو عقل به حیران شي چې خدای دې کې څومره شیطان وای بما اغویتا نی بما اغویتا نی خدای تا گمراه کړ تا نو ویلی چې وکانه من الکافرین دا خلوه رامی دی دا ما تر نیک شو ترجمه سره بما اغویتا نی تا گمراه کم آدم علیہ السلام چراغ کته شو دا دې نه وای چې خدای تعالی کلیو چې زبدانه خرمه دا نه دی ویلي څه وی
ربنا ظلمنا انفسنا داوی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. خدای وی بیا آدم علیہ السلام ته می چلو خود جسم کی تلاڑی سرندیب کی ہندوستان کی کش ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدا سچ شوی دی ایمان شوی دی خدا زما فی غارم سترګ مخکته دی. آدم علیہ السلام ته پتا وا او خمدته آدم علیہ السلام ته پتا وا چې جنت ته می وباسي. موسی علیہ السلام متوي تا آدم علیہ السلام خدای دې دومره عزت کوي لبیله د دانو خړه مونږ ټول د زمکه ترا گزار خبره ته وکړي. آدم علیہ السلام متوي تا موسی چې په کوی تور د خدای سره خبره وکي خدای عزت در کو یاو وې تا باندې کتاب نازل شوی یاو وې تورات زما د پیدائش نه څومره مخکې لیکلو وې سلويخ کاله مخکې لیکلو وغه کې دا وکنا فاسا آدم ربه فغوا. آدم علیہ السلام نا فرمانیو کا دا پکیو ویاو جی دا خو پکیو سلويخ کاله مخکې خدای فیصله کړی چې دا کار شوی نزب دانا نه خورم نفحج آدم موسی. مشکات شریف وګورئ آدم علیہ السلام په دلیل کې غالب شو په موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام سره جواب نو آدم علیہ السلام ته پتا وکنه وا موسی علیہ السلام ته دا جواب ولې ورکو ورته پتا وکنه سلويخ کاله مخکې زماره پیدائش نه مخکې فیصله لیکلی شوی. وای گفت شیطان کی بما اغویتنی غوز فعلی خود نبود دیویدنی. گفت آدم کی بما گفت شیطان کی بما اغویتنی شیطان داوی چې خدای تا گمراه کم او دا سخرو کمکلو خپل عمل اتبار ک. گفت آدم کی ظلمنا نفسنا وہ فعل حق نبود غافل چما. آدم علیہ السلام خدا ظلمنا انفسنا اللہ دې مونږ تاسو د نفس د شیطان دا وسوسو نه وسه. ادم دا پښتو یو شعر دی وای تو زما په عمل سکړې بی نیاز دل شان دی تو زما په عمل سکړې. دا زما د ورکوټوالي شعرونه دي چې کله ما دریم کې سبق وي دا اصل شعرونه دي خو ما ته یاد نه دي. تو زما په عمل سکړې بی نیاز دل شان دی خو ګور دا چې بند سکړې دا خوستا یو امتحان دی. کما منځ کو نه تا د څه ترقی ملاوي او کو نه کما تو زما په عمل سکړې بی نیاز دل شان دی خو ګور دا چې بند سکړې دا خوستا یو امتحان دی. تا خو هر سمال راکړ او د کړل سانونه دا تاسو جمعات ته څنګه راغلی دوه سترګې درکړې دي دوه خپې درکړې دي کدا نه کور بناسوي. تا خو هر سمال راکړ او د کړل سانونه چې بزال تصدر ورما کبهم خاللا سنا. یو د نفس او بل شیطان دا زما د دشمنان یو د نفس او بل شیطان دا زما د دشمنان زیواز هغوی دو دی تمو سات پامان. زو د جی یو یو بلاګان دو دی وره بازی لاړو په هوا شو د اسمان کوي سهلونه خدای څوک سپوږمۍ ته ځي څوک په جیازونو کی ګرځي او زه جمعه تراشم او پس سر پس مکنه نه باسما ای په بر زور لګول او زه پس مکنه نه وزما باز لاړو په هوا شو د اسمان کوي سهلونه زما سر په سجده پروت دی زه پدې کوم فخرونه. دا یو کله هغه کې هوا
عالم نه بچ بانګوي دا د سوچ جړا ده د خدای په دربار کې نو بانګ نه به پس دا شعرونه شروع کو یو ځل ما اورېدل ما دا د لیکلي چانه دی دا ما ټیپ نه لیکلي نو ډېر ښه شعرونه دي پکې باز لاړو په هوا شو د اسمان کې وسلونه زما سر په سجده پروت دی ز پدې کوم فخرونه دا لطیف الله په شعرونو کې جړاوا ستا په در کې له سوچ ډکا یو تحفه او تمنا آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا ٹھیک شو ما بچے یو دانه خورلی ده زه د خدای مخه ته نشم تللی خدای دومره غصه ده چې نه به دومره غصه شي او نه دومره غصه شوی ده الله دې موږ د خپل قهر نه وساتي قرآن شریف کې راځي حدیث مبارک کې راځي وای الله به دومره غصه یې لکه سړی چې پنسي اوچتی کړي بڑی وای کړه الله دې موږ د خپل قهر نه وساتي دنیا کې غوړو خدای هر چا سره ده د خدای په دې مرحمت باندې دوکا نشي غره خدای دنیا کې هر چا سره ده دیکھ نه ده سپیلر اٹھای ور کوي کنه ور کوي خرلم ور کوي زموار ده جوارګر چې جواری کوي خدای خون پنجي بابا شکرانه پکې خدای غل چیزي خدای پرده مې وساتي نو پکارو خدای له چې داخله ته والے چې ډېر ښه کار کوي چې خدای خیر به دا څه ښه کار دی آرام توپ کې څوک والی دي نه وای جمعات تم غلا کوي منګزار وای خدای خیر حاجی صاحب وای خدای ته مل شي عجلزو دوه وته چې وای خدای ته د چا چای وای زه دنیا کې د هر چایم ارڅوک ما ته आवाज کوي شي خو چې کله ورځ د قیامت شي وامتاز اليوم ايها المجرمون دا ډېر وامتاز اليوم ايها المجرمون اے جرم والو جدا شي خدای دې موږ د مجرمانو نه وساتي دا یو اعلان وای دسه به جدا کی لکه څنګه چې دا دری جدا کړی دا دیرو عالم داسې خلقو مولودونو لبراتله منځونه به کول ټیکی جدا ک او ته تاسو حال ته ځي دا چل چاله ورزي پمخه جدا کړی دی وای تاسو کورونه حال ته دي وامتاز اليوم ايها المجرمون چا جرم کړی دی خوش زه دنیا کې دار چایم او پورز د قیامت صرف د مسلمانانو يم بل څوک د زمانه ګیله نه کوي ټول بدل شي خوري ری بشي آدم علیہ السلام یو دانه خورلی دا خدای ته نه مخامخ کیږي او تا بورې روغه روغه خورلی جنت خو اسمان کې دی کنه چې دا دومره سیمټ د ځان پورې تړلی استاپلار به اوچت شي اصل شو چته نه وای سره دا بلا میزان پورې تړلی دا مې سزا الله غن جوړ کړو یا دور غلا دي کړی دو یره او چې چا بوساړه پټه کړی رسول الله سلام فرمای الا ګوله وای کنه یا رسول الله اغثنی بخاری شریف حدیث ہے اے خدای پیغمبر زما امداد وکا یا رسول الله اغثنی یا رسول الله زما امداد وکا فکارو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا شرک دی تما ته څنګه وای ته زما رد په نه ده کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زبا ته وګورم وای چلای به پټکړي آی دا چلای غلا چلای به پوګی کنه کچا ټرک پټ کړي ټرک به پسري فن بدا کوي چې دا بلا دم پسري ونه او ټیټ ټیټ ورانه روان او خلک بوخي لکه دا غوډه کسړیو دا رابي کو ټرک پټ کړو پټوي خدا ټول شيزونه بدر صف پراتی کچا غړل پټ کړي غړل به پسري کچا سپلای پټ کړي سپلای به پسري اسنه تاسو وای چې جوارو ګډای په پټکونو حالت ګرمي ډېرې پسر به کیدو چترای غونته وای دا یو ګډای په دوه د غر نظر نه الله قرآن شریف سپریخ نه دی خو ګرځېدو ورپسې غواړي قرآن شریف غونته عالمگیر کتاب په مقدس وکي دنیا لګیا دا ترجمه کوي اوس پورې پسر درک پوی نشو چې خدای دا څومره دریاب دی او بو مغه دی نیوی نیوی جوار پیدا کوي قرآن شریف مغه دی نیوی نیوی ترکیبات به انسان تخای هر زمانه سره فټ روان ها بچے ماده نه خورلی دا
300 کاله خو په دنیا کې اسمان ته نه کته چې آدم علی السلام راکته ومال جی حیا راځي دا مسله ده کنه چې سړی بیا ودسوي غسل کی نو د عالم د مور او پلار مخ ته نه ګوري دا نه چې ګناه ده خو بیا د بيدا واځي سړی ته سپک کاری ده کنه ښکاری خو دې غسل خانه کې چې څوک ډېرې وباسي نه ځان وته د اوس نه ښکاری سوچتا نه خدا دې خپل ضمیر ملامت کوي کنه ملامت تاسو کو کار نه کوي خدای مساتا خو ضمیر ملامت کوي کنه اوس دغه سړک دې په دې باندې مړه د څوک دی ایسو کوم نشته تور تیار دا پنه په سړک باندې ناشته رښتیا وای ضمیر دې ملامت کوي کنه دا خو منای کنه زړه ته وای چې نه خدای وسی هوګه دا د بوتیازو زه دا چې زړه ملامت کوي دا د خدای القاده چې د انسان پزړه کې کیږي وړي غلط کار کوي جمعات نه غړل پټه زړه دې درکېږي چې خدای استاد کور نه غلا کوم بیړه مې غرق شو دا دومره لوی ګناه جمعات نه بوکا پټه جمعات نه کوزا پټه لوټا راوړه سبب به چاوړي اته جوړه سپلای وړي دي سره د مالداري نه خدای پاک دې مونږ تاسو د غلاګانو نه وساتي امين وای دا ډېر لوی مصیبت ته لګ پزان زور ته رول پکار دي هر څه خدای آسانای آدم علی السلام وای بچي زنشم کې چاله ورشونو نوح علیہ السلام ته ورشي نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وای دغه سلور زامنو حام سام یافس او کنعان خو بیړه غر کشوا اخو کافرو حام سام یافس پاتې شو دینه دا ټوله دنیا به آباد شي آدم علیہ السلام چې وفات کېده سلويغ زرا اولاد پاتې و سمره باس آدم علیہ السلام وفات شو دا دي چې زړه نه کم کنه چوب حساب شروع کړه تاسو کې چې خدای باقي خبر او نوح علیہ السلام بکای نوح علیہ السلام وای بچي لری شیدا کار کوي نشما دا کار ز نشم کوي زکه چې خدای به حد غصه دی یو سوالو ما دنیا کې کړه دې کشته می جوړ کړی وا ټول قوم زما تباشه دي زه خدای ته مخامخ کې دې نشما چالو خلق بور کې پراته ابراهيم عليه السلام لبراش ابراهيم عليه السلام خدای جلیل القدر پیغمبر وکړه خلق ته وای دا کار کوي نشما ز سلاسه کذبات کې ګیر ما کوئی دروغ نه دي خو په ظاهر دروغ کوي بوتان په خپل مات کړیو تبره د غټ بوت په غاړه کې خو ایته تپوس کولو ودا سشه د ابراهيم عليه السلام ورته فاسالوهم ان كانوا ينطقون تپوس ته وکي که خبره کوي غلبا توخه ابراهيم عليه السلام ته مخامخ ولاړ نمرود سرخ کته کو وتا ته پته چې دوی خو خبره نشي کوي وتا تپوس ته وکي بل فعلوا كبيرهم هذا بل فعلوا كبيرهم ابراهيم عليه السلام ورتوای معلومیږي دا چې دا لوی خدای غصه شوه دی دا واړه خدایان ټول مات کړی دي او وګوره بدمعاش تبر په غبان دي خیر هغه سره قسم بلګه پرتا خدای دې موږ دروغ نه اوس فرشتیا کار نه کوي دروغ کار کوي کوي رښتیا کار نه کوي او رښتیا ځکه کار نه کوي چې د خلکو طبيعت خراب ریل گاڑی روانو ریل گاڑی نو گاڑی روانو نو یو پکې مسلمان ناستو یو پکې هندو یې زدا تار راکاګم چې تار راکاږي نو گاڑی ودری کړه تاسو ته ځکه دا چې تاسو وخت کې ماشومان خو نه دی تار چراکاږي گاڑی ودری وې زتا مسلمانو ته تار مرا کاګه گاڑی به ودریږي وې ودری کړه ویچه شیطانه اونا کم پا ما خارق لی سپا غلو او دو پا دویا وی ڈبے کے ناست وی گورا که دا 500 روپونا کم شیدن پریوتے ویو تار دراخ کلو نبیا با دی جرم کئی دا 100 روپو نوٹ رویستو یہ پیسی ڈیری دی خوزب آرام توپ کو تار راخ کلو گاڑے ادری گاڑ سراغے ہم دی دوارو تراغے دے دینا ایسا رسوچی کر ویلا کا تار چار راخ کلے دے مسلمانو تی جد راخ کلے هندو ته وې تراخ کړي هغه چوکته نو دا مسلمان ساده باده غونته هغه دا سه اپډیټ غونته
ویره دا غلطی بم دنه شي دا مسلمان ساده غونته ده تار به راخلی دا بل خو تعلیم یافته ده تار چا راخلی ده جی د هندو راخلی هندو در راخلی بس هغه چې سوچ نه کار واغست په مسلمان را باندې چې وسو دي سيوالو مسلمان ہوتے ہی رشتہ هم درته رشتہ وای کنه رشتہ وای رشتہ هم تار مار اخلے دے اوس رشتہ وای که دروغ وای تار مار اخلے دے خو تاسو رانو کوي چې ولې میرا اخلے دے وی تار ما ذکر اخلے دے چې دی ظالم زمانہ د 100 روپو نوٹ په زور وست 100 روپے زمانہ واغستی زمانور وس نه رسیدنو گاډه مو درولو نو د خدای ظالمانو هم را 100 روپے لاړې هم تاسو هي 100 روپے خو دې لیدلې تعالی شي والی 100 روپے خو سره مسلمان پر خو په دې را باندې 100 روپے دنه واغسته مسلمان لیول کې خپنشه تاسو والو خړ گاډه روان شو اندوی کوس کو ہندو ہو اوالات تبوزی کرا مسلمان 2 رکعت منذ کو دعا کی یا اللہ پاجی بدور کے راغ لما چی رشتہ میں لوحل میں خلل چی پا دروغ شروع شما نهم دی زما عزت و مساتلو هم دی را 100 روپے انعام راکو چی پا دروغ شروع شما عزت میں مشو اس ٹول ڈسپلن دی سے روان الصدق ینجی والکذب یهلک رشتیاو کی کامیابی دا او دروغ بده تباہ کی استاد پولیس په مخه کړو اپ جمعات ورای طالب ته وی بچي پولیس را پسې او ما پټ کړ کوټه کې نه لويس او تعالی او توا چول پولیس نیک جمعات ترا طالب جان او استاد سشو ویجی کوټه کې استاد هغه اوس من کنزل کوي چې خدای رستا بیړه کړی ز پټه غمو بیړه د غر کښه ته وته پړکه وته ویستو رښتیا وای ویجی کوټه کې چابی را کا چابی استاد وصل ته ګټ کې ناس غیر بنیاد وباس پولیس ګرځي وداغه د سره لمنو ملګي داویني نه ګرځي هغه چې چروه ته بعد نه پړکه وستې رښتیا وای استاد ویجی کوټه کې استاد وای چې خدای خو مې یو ځل عزت وساتلو نو بیړه د غر کښه به مورته ولې د سره ګرځي سره نه ویني بیا ورنه نه وته ویره دا دروغ وای او پړه کې تی وستو لاو استاد وروته په ایمان ما سره لا سنم لګي د خپل لګي دي زه خو نه لیدم استاد ورته وای بچي چې دا ستا کرامت ته او که زما د علم کرامت طالب ورته وای چې استاد جی نستا کرامت ده او نه زما کرامت ده دا د پیغمبر علی السلام د یوې خبره منلو کرامت ده پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی الصدق ینجی والکذب یهلک رشتیا بد کامیاب کیو دروغ بد تباہ کی ما ویل سب دروغ جوړے خو رشتیا میں ہوئی چې استاد میں کوټه کې دے د رسول الله د یو خبر منلو دومره برکت او چې خدای ته تپټ کی بعض خلک کوئی کنه خمک او بد نشته تاسو وردلی دا غلطه ده خچ کې ټیک بد تسله ملاویږي ال انسانو عبد الاحسان خو تاسو دې باندې ما سوچ کړی دا ستا ځکه نشي منلې چې ستا د اخه غرضی دي پوه نه شوي ستا د اخه یو کور نه کېلې مېلې وړلې به وته چې مال لور راکا هغه شیخ صاحب دا خو دا دې لپاره دا اوس بار ګرځي احسان نه مې احسان دومره کې دا تا دې لپاره کېلې مېلې وړلې اته احسان کو وبوړي له خګي کړه دا احسان چې وبوړي له خګي کړه د چې دا خ کول دا د غرض د لپاره کوي کنه خو چې کله وته نه درکو نو بیا په خدای کینو ک قائم ورکړ وړه د احسان زکه نظمون دا خ زکه زین نسی چې مونږ دا خ چې کو دام په غرض باندې کو اوس به متشفی شي کنه ته د خدای لپاره خو کا قسم د ته فرم کانی سره خو کا کانه بم در سره خو خله چاو بوړي ابراهيم عليه السلام ته بچي دسي چللې هغه بوت ما ویلو چې بل فعلوا کبیرهم د ابراهيم عليه السلام مطلب دا دی چې لوی خدای را کار کړی لوی خدای څوک دی لا اله هغه ټیک ویلو او دی ویګنه دا بلا یادای نو ما دا ویلې دي خدای ته خبره نشم کول
بلدا چلو چې زه په لار تلما خزرا سروا چارا ته وی چې ته خدا سے خل انسان او استاد خزه خو ډېر خېستا دا خود غلطه او ظالم بادشاہ دې پخل پزور د خلکو نه خزي نسی نه اسن استاد خزو نسی نسی چل وکړه ما ته ګور وای که تاسو در نو شي چې دا څوک دا نه تو ورته وایا چې دا زما خور دا څه زهرو بوایو دا څوک دا جی زما خور دا وای که خور دې دا او کترور دې دا خو بادشاہ وای راي ولای او وای دا خو له شر اډه خسته و د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام سوال کوي چې یا الله زما خو وسد رسیږي زه خو بهر پاتې شوم خدا دا پیغمبر ناموس دے دا پیغمبر عزت تے خدا تا زما دا خز حفاظت کا ابراہیم علیہ السلام بہر آواز کئی او خدا تا جاڑی بادشاہ خز لورغی کچھ لا سے ورڑن لا سے شل شو لنڈا لنڈا تغیر خز دعاو کے چو خدا میں لاش جوڑ کی بیا گوتے نظر اڑا دا ابراہیم علیہ السلام تبر آواز کی یا رب ابراہیم ارحم ہو اے دے ابراہیم خدا تب رحم کی دادا ابراہیم خدا دادا خدا نو او کنا خدا زمان سمر خپلوی چی دتا سر خدا زمان زیاد خپلوی ستا دا ابراہیم علیہ السلام سر یا رب ابراہیم ارحم ہو اے دا ابراہیم خدا تب پہ مہربان شي سڑے جوڑ شو شیطان ور تبیا ہوئی بے او دو قدم وړاندې بیا په زلزلہ را په خور دعاو کا سڑے جوڑ شو ودا خز بہر وباسي او خز ولا بلم ور کوي چې د دې خز خدمت کوي سیب د ابراهیم علیہ السلام نے یو خز بوتلی او د کور نه دو خز وروتی ابراهیم علیہ السلام لا خدای حفاظت کوي ګر تک په هندستان کې د چا دروازې لټک ورکې نستا پکلی کې بستا دروازې له سوکلا تا ور خز څنګه چلو شو بس خدای خیر کو یوسف علیہ السلام خدای محفوظ و ساتلو زلیخا بھئی خدای محفوظ و ساتل دا به پیغمبر خزه جوړیږي خدای حفاظت کو خدیجه والا څنګه ساتلی و خدیجه والا څنګه ساتلی و دا به پیغمبر خزه جوړیږي چې خدیجه کله وفات کړه پیغمبر علیہ السلام او توکت نو خپاوه خدیجه مخه پکېګا تکلیف نه پس ډېر خوشالۍ وي دا خو یو جټکره بس ختم بشي او خپلو بنو ته زما سلام کوا خپلو بنو سورته وي بنه پیژنې بنه دوخذي چی د رسول الله سلام د خدیجه نه مخ کې خدم رشي و ها هڅه وي مونږ پویږي چې ملک ټول غرق شو د رسول الله سلام دا ډمبي خزا ونه مخ کې خزي وي دا چې جنت ته دینه بده دې بنې کم دي دینه مخ کې مریم علیہ السلام وفات شي و د فرعون خزا آسیه مړ شي و د ایمان وروړو آسیه ویلو چې خدای ما د فرعون بلا نه خلاص کړي او جنت ته نه الله تعالی با مریم دا به خاوند او آسیه دا خاوند د طیبه وي نه دا دواړه خزبه په جنت کې د رسول الله سلام وي دا خزبه د رسول الله سلام بیبیانی پوه شوي کنه دا د خدیجه بنې شوي کنه شوي بنې شوي بنو ته زما ډېر معلومیږي چې د خدیجه مرګ ډایرکټ یو انډایرکټ دی یو ډایرکټ دی بالکل ایک پنه غبدې زی جنت بنو ته زما سلام کاو ډېر معلومیږي چې دا مړي یو بل ته سلام کوي یو بل ته دی نږدې کیږي په کفنونو باندې یو بل ته غم ور کوي چې زما کفن خره الله نو څنګه ولا ساتلی دا ما ویلی دي چې دا زما خور ده او زما خزه وک خور مې و خزه مې و نو بچي زه خدای ته غږ نشم کول او د ټیک ویلیو کستا خزه ده خو مسلمانای کې د خور ده کنه انما المؤمنون رونه دي کنه رونه خويند دي دا بل خبره چې تا ته واده شو نه خزه ده شو کدا تا ته واده نه نستا خور نه
دا وتا ته واده شو نو خزر شو ٹھیک شو بل می دا ویلی دي چې کافران بهر وتل کنه میلې تا نمرود وته وې دا چې دا میلې وې نه کنه دا شوشا مونږ تم کله کله ټي وي خلک خای کنه وې دا چې وې نه په خپل به خوښ شي وې دا ټي وی لیدلی شیخ صاحب نو د ګډه مزیدار تماشې نورو عادت کی نو ابراهيم عليه السلام چې د بوتانو دا میلې وګوري کنه دا به په خپل ابراهيم عليه السلام روان کړي دا اسمان ته وکړه اسمان ته وکړه وی چې انی سقیم زه بیمار یم زه سم اوس دوی چې زو سنت زمانو دا کفر دی زه بیمار یم نو بیمار خو نو کنه بیمار خو نو اسی ویلو خو بیمار خو کنه چې ستا په مخ کې بوتانو ته سجدي کیږي د دې نه غټه بیماری شته بلا نا حقیقت کې خو بیمار ہو خو په ظاهر کې خدا ښکارې ده کنه چې ابراهيم عليه السلام دروغ وي ٹھیک ده کنه نما دا ویلي او شریعت ظاهر ګوري کې پټ ګوري ګوره تاسو ته خبره وکړه سره چې متیازو کې او د سمات شو کړه نو چې متیازو کې خو ګندګي وته کړه متیازو چوکي خو سره صفا شو کړه ها نو چې متیازو کې نو د سمات شو او چې دا متیازو په ګډه کې دي نو پاک دي عجیب غوند معاملہ دا چې فقیر نه سره پاک دی چې متیازو کې او داس دماغ دا دومره بلا چې میګړه کې پرتا مونږ ته مولانا سے فرمایل استاد محترم مولانا عبدالحق سے الله دې په قبر رحمتونو وري رښتیا بادر سره وکنو بادر وکنو بادر سره دلته مټونو واخه هغه بادرو ایمانداری د چاو رکیږي په خدای کېنو که چام چاته سوال کړي چې وټ والا ورکا په خپل غلا کړه بادر سره خدای دې په قبر رحمتونو وره بوتل نه بوتل تور بوتل نه تور وب پکې اچوا نو وب اچي نو پته نه لګي چې بوتل ډک دی کنه خو چې توي شي ته پته ولګي چې بوتل ډک شو نو چې تا متیاز یو کې نو په لکی حد تور سه د نو د سمات اخو پټوا ته شریعت معاف کړي خو چې ښکار شنو یو سودا سوکا پته ولګي چې ستا ګډه کې پلیتی وا انی سقیم او مطلب دا و چې دی میلې تلار شي نه زدي بوتانو باندې ورزم دا رامیان چې ورته ناشتي ما خو پریدینا ابراهيم عليه السلام وې بچي ز سوال نشم کوله الله دې موږ دې دروغ نه اوساتي ګوره دا دروغ نو ما ته دا جوابونه وک په نه شوي جوابونه مې توسره وک مختصر کو وضاحت کوم به په وخت وړي خلو چاله ورش عیسی علیہ السلام له ورشي عیسی علیہ السلام ورتوای قربان زداکار نشم کوله ما ته خلق خدای ویل دي او عیسی علیہ السلام انت قلت للناس اتخذوني الہین من دون الله اے عیسی علیہ السلام جواب تلبیتی شي دا قیامت پر انت قلت للناس اتخذوني الہین من دون الله تا خلق ته ویل دي چې خدایان دوی یو زم او یو هغه حقيقي خدای دی وای نه جما دا نه دی ویلي چې تاسو ژوند دیو ما وته مسلې کړې دي او چې فلم ما توفیتنی فانما انت علیهم رقیب دې کسر نعوذ بالله که غلطی چې زو ژوند دیو ما وته لار خو دې او چې زمور شوم نو به ته نگرانی او حفاظت به تا کړی بیا خو ما ته پته نه لګي عیسی علیہ السلام ته عیسایانو خدای ویلې ده ٹھیک ده او هغه وته خدای ویلې ده عیسی علیہ السلام وې زنه شم کول لا د تخیمه چل د تخیمه ګرځیما دا په زرګونو عالم دی شل زره کسان خو د قیامت په ورځ کې ها کډیر وي د سر د وختونو زیات عالم دی سه خدای مو دې ایمان نصیب یره خون خو بګیاګا دنیا برا پورته شي دا دیرونه دا خلک دا دیرونه دا خلک یو میله وي چلو ځان رسوي ځان مستری کوي زئی سردار دو جهان محمد رسول الله تورشه دویلو چیاتی من بعد اسمه احمد